اللہ تعالی فرمائی چې کلا دا الله یووالی ذکر شي نو د دوی مخونه واوړي نفرت کوي. دا خبره په بدله کی ټوله ورځ د اولیاءو بیانونه کوه. دا غیر چاپیر چې څومره خلق دي منګه هزارها خبرې کوو. منګ په بیانونو کې او په درسونو کې یوه خبره نه کوو. منګ ډیر موضوعات چیړو خو دا خلق با منګ باندې اعتراض صرف په هغه ځای کې کوي چې کم ځای کې منګ د مخلوق شان د خالق نه کم کړی. کله هم چې منګ کم ځای کې داسې کوشش کړی دی چې مخلوق دې د خالق نه لاندې شي، مخلوق دې خالق نه کمزور وښکاري، مخلوق دې خالق ته محتاج وښکاري، ټک هغه ځای به یې نیولی بلې جمعې ته به او بل درس ته به درسونه خو د دوی شته دي نه، الله ترې محروم کړي دي، خو د جمعو په سندرو کې به یې تا باندې په هغه ځای ټک لګولی وګوره وګوره دا وایي د پیغمبر شفاعت نه مني. نو د څلورو پښو ګوله منګه کویلی دي چې د شفاعت اختیار پیغمبر سره نشته، نو منګ اختیار د شفاعت الله له ورکړی دی او قرآن په 20 آیاتونو کې دا خبره ذکر کړې ده. من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه، څوک دی چې د الله په مخ کې به شفاعت وکړي سوا د هغه د اجازت نه. او بیا ته نرشه په تبخي باندې کښېنه د دې قرآن نه داسې آیت راوباسه چې هغه ویلي وي چې الله تعالی به فلني له اجازت ورکوي. دا ګز او دا میده کنی هسې د ډوزو ویشتلو څه ضرورت دی؟ د کنځلو کولو څه ضرورت دی؟ کله به وایي یره جي دا حلالیان نه دي، کله به وایي چې دا د خپل پلار نه نه دي پیدا. دا خبره قرآن کې لیکلې ده؟ دا په سنتو کې شته؟ دا په منبر د ویلو خبره ده؟ او که سبا مې ولا یوه څپېړه ورکړه ټوله دنیا به وایي چې یاره مفتي صاحب ظلم وکړه. داسې خل زوړندول غواړي. نو دا به صرف اور صرف په هغه ځای باندې ګوته ږدي چې کم ځای کې ما د مخلوق شان کم کړی. شفاعت اختیار د امت مکمل رسول الله له ورکړی دی. دا یې کلیر کړی دا چې گویا کې باقاعده یو سټام لیکلی شوی دی د الله او د رسول العیاذ بالله په منځ کې چې ته به خامخا شفاعت کوي. دا روایاتو کې دا خبره شته، قرآن کې دا خبره نشته. قرآن هر ځای کې اذن د رب سره تړلې ده او په یو ځای کې الله وایي ولله الشفاعة جمیعا، ټولو شفاعتونو اختیار الله سره دی. نو چارپای صاحب یو آیات خو ووایه پې که نه. چارپای صاحب چې کله کنځلې کوي بدې ردې وایي او دا لاندې درته کمقل خلق ناست دي. یو آیت خو ووایه چې دې آیت داسې ویلي دي، دا یې ترجمه ده. تش په کنځلو خو کار نه کېږي. که د الله خوښه وي اجازت به د شفاعت ورکي، که نه وي خوښه نه به یې ورکوي. او په قرآن کې دا کلیر شوی نه ده چې خامخا به فلاني ته شفاعت پروانه میلویږي. دا قرآن په ګوته کړې نه ده، روایاتو کې به وي کمزوري روایات، خدا خبره قرآن په ګوته کړې نه ده. قرآن دقسې پرېښې ده چې د الله اختیار دی. اوس دا نه ده معلومه چې الله به یې چاله ورکوي او که نه به یې ورکوي. زمونږ یقین دی، امید لرو چې الله تعالی به زمونږ پیغمبر ته یا داسې خلق چې هغه د الله خوښي کېدی شي هغوی ته پروردګار عالم زمونږ ستاسو د بخلو دپاره د شفاعت اجازت ورکړي. دا زمونږ تمه ده. خو قرآن دا خبره کلیر کړې، دا قطعی خبره نه ده، دا په الله فرض و واجب خبره نه ده. قرآن د دې خبرې وعده چا سره نه ده کړې. نو امید دی چې په مسئلې به پوه وي.